سلامونه ملګرو، زه ورور راغیم او تاسو ته د یوې نوې کیسې سره راغلی یم. د کیسې په پیل کې موږ یوه ښکلې نجلۍ وینو چې نوم یې ایلیس دی او یو تورپوستي هلک چې نوم یې جان دی. دواړه د شپې لخوا یو ځای ته روان دي. په لاره کې ایلیس ته د ایریک په نوم یو هلک زنګ راوهي، خو ایلیس هغه زنګ ته ځواب نه ورکوي. نو ایریک هغې ته پیغام رالیږي. کله چې دوی لږ نور مخکې هم لاړل، د موټر تیل خلاصېږي. نو دوی یوه پټرول پمپ ته د تیلو لپاره ورځي ترڅو موټر ته تیل ور واچوي. جان موټر ته تیل اچوي، خو له لاندې څخه تیل بهیږي او جان په دې هیڅ نه دی خبر. له بلې خوا ایلیس نږدې دکان ته ځي ترڅو د ځان لپاره کافي یو بل شی واخلي. هغه له هغه ځای څخه لږ خوراکي شیان هم رااخلي. ایلیس د بیل لپاره غږ کوي چې څوک بیل ورکړي، خو هلته هیڅ څوک نشته. نو ایلیس پیسې هلته پرېږدي او روانېږي. کله چې هغه د تللو په حال کې وي، ناڅاپه یو څوک پر هغې باندې د ټوپک یو ډز کوي او د ایلیس لاس ټپي کېږي. د هغې لاس ډېر بد زخمي شوی و او هغه په ډېر سخت درد کې و. ایلیس جان ته د مرستې لپاره غږ ورکوي، خو جان په موټر کې په لوړ غږ سره موسیقي اوري او د هغې غږ نه اورېدل کېږي. د ایلیس څخه ډېره وینه بهیږي. هغه هڅه کوي له هغه ځای څخه ووځي، خو له هر لوري پر هغې باندې ډزې شروع دي. هغې کوښښ کوي چې موبایل راواخلي، خو یوه مرمۍ راځي او موبایل هم ماتوي. بیا هلته یوه دنه مخابره پرته وه. د هغې له لارې د یو کس غږ راځي. ایلیس هغه واکي ټاکي را اخلي. یو کس هغې ته وایي چې یو شی ونیسه. له د باندې څخه جان ته معلومیږي چې د موټر د تیلو ټانکۍ لیک ده او د هغه څخه تیل تیویږي. دلته ایلیس د مخابرې له لارې د مرستې غوښتنه کوي. هماغه وخت جان دکان ته راځي او ایلیس ته غږ ورکوي. ناڅاپه پر جان باندې هم یو مرمۍ مشلي او هغه همدلته مړ کېږي. ایلیس د دې صحنې په لیدو سره ډېره ژاړي او ډېره ویریږي. د لږ وخت څخه وروسته بیا د مخابرې له لارې غږ راځي. ایلیس له هغه سړي څخه د مرستې غوښتنه کوي او وایي چې پولیس ته زنګ ووهه. هغه سړی ورته وایي چې پولیس به لږ وروسته راسي. ایلیس له هغه سړي څخه غواړي چې ورسره خبرې وکړي. هغه ورته د خپل ملګري جان په اړه باندې وایي او زیاتوي چې زه فکر کوم جان مړ شوی دی. هغه سړی ایلیس ته وایي چې ولاړه سه او زما مخې ته راسه. ایلیس په هوښیارۍ سره د دکان ټول څراغونه بندوي ترڅو قاتل یې ونه ویني. بیا ایلیس هلته د یوې ښځې مړی ویني. دا د همغې دکاندارې ښځې مړی و چې قاتل هغه هم وژلی و. ایلیس په ځیرکتیا سره د جان له لاسه د موټر کیلي اخلي او د موټر د الارم سیستم چالانده کوي ترڅو یو څوک یې غږ واوري او ورسره مرسته وکړي. خو قاتل پر موټر باندې هم یو څو ډزې وکړي چې له امله یې د موټر الارم بندیږي. هماغه وخت یو بل موټر له هغه ځای څخه تېرېږي، خو تر هغه وخته پورې د ایلیس د موټر الارم بند شوی و. ایلیس ناامیده کېږي، ژړا کوي او له هغه نااشنا سړي څخه پوښتنه کوي او ورته وایي ته څوک یې؟ هغه سړی بیا ورته وایي چې د باندې راووځه. ایلیس پر خپل زخمي شوي لاس باندې پټۍ لګوي ترڅو درد یې کم کړي او د هندارې له لارې د باندې ګوري. د لږ وخت څخه وروسته یو سړی هلته راځي او د هغې ښځې په اړه باندې پوښتنه کوي چې هلته پرته وه. ایلیس ورته وایي چې هغه مړه شوې ده. ایلیس هغه سړي ته وایي چې ژر کښېنه، که نه نو پر تا به هم ډزې وسي. هغه سړی ویریږي او له ایلیس څخه پوښتنه کوي دلته څه روان دي؟ څوک موږ وژني؟ ایلیس ورته وایي چې یو سړی دی چې هڅه کوي موږ دواړه په ډزو سره ووژني. که ستا سره موبایل وي نو ژر پولیسو ته خبر ورکړه. بیا هغه سړی ورته وایي چې زما موبایل په موټر کې دی. هغه سړی ناڅاپه ټوپ وهي او د ایلیس خواته راځي. ایلیس ویریږي او د خپل د ځان ساتنې لپاره یو چکش را اخلي. هغې ته داسې ښکاري چې دا هماغه سړی دی چې مخکې یې پر دې باندې ډزې کړې وې. خو هغه سړی هڅه کوي ایلیس ته قناعت ورکړي چې زه هغه سړی نه یم، زه بل څوک یم. هغه سړی ایلیس ته وایي زما مرسته وکړه، زه به له موټر څخه خپل موبایل راوړم. بیا ایلیس د څراغ په مرسته قاتل بوخت ساتي. د دې موقع څخه په ګټه اخیستلو سره هغه سړی موټر ته ورسېږي او موبایل رااخلي، خو قاتل هغه ویني او پر هغه باندې هم ډز کوي. قاتل بیا له ایلیس څخه د هغې د کار په اړه پوښتنه کوي. ایلیس ورته وایي زه په درملتون کې د مارکیټینګ کار کوم. قاتل هغې ته وایي چې هلته پروت بکس وګوره. په بکس کې د یو چا د درملتون یونیفورم او اړوند سامان پروت دی. اوس ایلیس یو فکر کوي. هغه هڅه کوي چې ډېر سیوانونه خلاص کړي او د قاتل پام واړوي، خو دا کار ډېر ګټه نه کوي. قاتل بیا له ایلیس څخه پوښتنه کوي ته څوک یې او آیا تا خپل کار په سمه توګه سره کړی دی؟ ایلیس ژاړي او وایي ما هیڅ کله څوک نه دی وژلی او ما خپل کار په ښه توګه سره ترسره کړی دی. پر ما باور وکړه. خو قاتل پر هغې باور نه کوي. هغه ورته وایي ته رواني ناروغه یې او تا ډېر ماشومان وژلي دي. ایلیس ورته وایي ته یو ښه سړی یې، هیله کوم ما پرېږده، ما مه وژنه. قاتل وایي تا ډېر ماشومان وژلي دي. تا د نبض بهانه کوله او له درملتون له کار څخه دې ناوړه ګټه اخیستې ده. ایلیس وایي ما ماشومان ځکه نه غوښتل ځکه زما په ژوند کې
ټول انسانان ډیر ښه نه وه. هغه که زما پلار و، که ورور او که زما خاوند. دا زما شخصي موضوع ده. ته ولې د هغه لپاره ما وژنې؟ دلته داسې ښکاري چې قاتل الیس په ډیره ښه توګه سره پیژني. بیا الیس د پولیسو د موټر سایرن اوري چې د همدې سټور سره روان وو. الیس چیغې وهي او د مرستې هڅه کوي، خو د پولیسو د ارنګ غږ دومره لوړ و چې د الیس غږ تر هغو پورې نه ورسېدی. له لږ وخت څخه وروسته الیس بیا د وتلو هڅه کوي او د قاتل له سترګو څخه پټ د جان موټر ته ورسېږي. کله چې غواړي په موټر کې کښېني، قاتل یې ویني او پر هغې باندې بیا ډزې پیلوي. الیس اړ کېږي، بیرته دوکان ته وتښتېدله. خو دا ځل یوه مرمۍ د هغې په پښه کې وموښتله او حالت یې لا نور هم خرابېږي. الیس ژاړي او ځان دوکان ته رسوي. هلته بېهوښه کېږي. کله چې بیرته په هوښ کې راځي، خپل لومړنی ځای ته وررسېږي او د یو بکس څخه د ځان لپاره دواوې راباسي. قاتل ورته وایي پټېدل یې بې فایدې دي، ته به له ما څخه هیڅ ونه تښتېږې. په همدې وخت کې یو بل موټر راځي او درېږي. د هغه موټر څخه یو زوړ سړی راښکته کېږي. هغه هڅه کوي خپل موټر ته تیل ور واچوي، خو تیل یې ور وانه چول. اوس یې غوښتل چې ولاړ سي. هماغه وخت یې سترګې د جان پر موټر باندې ولګېدلې. نو ورو ورو د موټر د لیدو لپاره و موټر ته ورنږدې کېږي. الیس هغه منع کوي، خو هغه سړی د هغې غږ نه اوري. کله چې یې موټر ته وکتل، هلته یې یو مړی ولیدی. نو سخت وویرېدی. الیس هلته نږدې وه. نو هغه سړي الیس ولیدل. الیس ورته وایي ژر موټر ته ولاړ سه او پولیسو ته زنګ ووهه. هغه سړی د تللو په حال کې و چې قاتل هغه هم ووژي. د ډزو د غږ په اورېدو سره د هغه سړي مېرمن له موټر څخه راوځي. قاتل هغه هم وژني. د دې ټولې په لیدو سره الیس چیغې وهي او ژاړي. هغې قاتل ته وویل ما ځکه ماشومان نه دي زېږولي چې هغوی به هم ستا په شان قاتلان جوړ سوي وای. په همدې وخت کې الیس په هماغه موټر کې یوه نجلۍ ویني چې د هماغه زاړه سړي لمسۍ وه. الیس قاتل ته وایي هیله کوم په دې کوچني ماشوم باندې هیڅ مه کوه. نجلۍ د خپلې مړې انا خواته راځي. الیس پر یوه ټوکر باندې نجلۍ ته ولیکل چې بیرته موټر ته ولاړه سه. قاتل وایي زما سترګې پر تا دي، زه هره شیبه تا وینم. الیس بیا پر یو ټوکر باندې ولیکل او نجلۍ ته وویل چې د سړک خواته وزغله او لاړه سه. نجلۍ همداسې وکړه، خو بیرته راوګرځېدل ځکه چې هلته تیاره وه او نجلۍ ویرېدله. نجلۍ بیرته د الیس خواته منډې وهلې. الیس ویني چې قاتل پر یوه غټه لوحه باندې ولاړ دی. اوس الیس د دوکان د بلې دروازې قلف ماتوي. الیس هڅه کوي چې له هغه ځای څخه وتښتېږي او نجلۍ هم له ځانه سره بوسي. قاتل دوکان ته ننوځي، په لاس کې توپنچه لري او په دواړو پسې ګرځي. الیس نجلۍ ته وایي چې ورو ورو سندره شروع کړه تر څو آرامه پاتې سي. کوچنۍ نجلۍ ورو ورو سندره وایي. قاتل الیس ته وایي تا زما راتلونکی خراب کړي، زما دنده دې راڅخه واخیستل، ته ډېره حریصه ښځه یې. په همدې وخت کې الیس ناڅاپه پر قاتل باندې یو برید کوي چې په دې سره قاتل سخت ټپي کېږي او د دې دواړو ترمنځ جګړه پیلېږي. خو په پای کې قاتل پر الیس باندې هم ډزې کوي او هغه پر ځمکه باندې لویږي. قاتل بیا هغه خونې ته ځي چې نجلۍ پکښې پټه وه. هغه نجلۍ هم پیدا کوي او غواړي هغه ووژني. په همدې وخت کې الیس له شا څخه راځي، پر قاتل باندې یو برید کوي او هغه غورځوي. هغې د دوکان د شټر په وسیله سره د قاتل سر ووهي او هغه یې په ډېره زړورتیا سره ووژي. وروسته الیس خپله هم همدلته مړه کېږي، خو نجلۍ ژغورل کېږي. وروسته موږ پوهېږو چې قاتل د الیس خاوند اریک و. هغه ته معلومه سوې وه چې د الیس او د جان یعنې د تورپوستي سړي د دوی ترمنځ فزیکي او طبیعي اړیکې جوړې سوي وې، نو ځکه یې دا هر څه د غچ اخیستلو لپاره کړي وه. سهار نږدې کېږي او نجلۍ د سړک پر لور باندې روانه ده. فلم همدلته پای ته رسېږي. خپل نظرونه مو په کمنټ کې راسره شریک کړئ. که مو ویډیو خوښه سوې وي ویډیو لایک او شیر کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه. مننه.